شمشاد ستاسو د خوبونو تعبیر. تاسو ګورئ شمشاد په یورپ I'm watching Shamshad from London is in the #1 TV. I love it. دا راته ووایه چې څومره موده دې وشوه چې د یورپ ته راغلی؟ هر څوک کولی شي 5 وخته جمعې ته تللی شي. خپله خاوره عادیږي چې ورسه موږ د خپلې خاورې هغه دوړې دوړې و وخت ورسره تېره وه. Anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world, anything you want in the world. Give it up to me. Nothing too big or small. ورو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ الحمدلله. طبیعت دې څنګه؟ خیر دی، ټیک ټاک. څه کې دلته څه ته ولاړې؟ راغلی چکر له فرانس ته. او فرانس ته خاص هغه بارډر ته راتلی څه وجه و؟ بارډر کې خاص څه دي تا دلته څه وکتل؟ یاره مونږ دا کتل چې یو طرف ته خو بلجیم دی که نه، او تقریبا په 2-3 سکندو کې لکه فرانس راځي. نو مونږ ویل دا یو عجیبه غوندې کې خبره مونږ ته ښکاري، ځکه زمونږ په ملکونو کې خو دا خبرې نه وي. هلته صحیح هلته کې خو ګیټونه لګېدلي او 1500 ګزه مخکې به درته پولیسواله ولاړي، څه کې لګه ودرېږه و به دې درې په زور باندې واپس به دې کړي، چې لږ ور مخکې کېږي بس به دې جیل ته. دلته په دې بارډر اوس پولیس شته دلته ولاړ دي؟ نه دلته کې نشته که نه، ښه مزېداره حساب کتاب دی، بس راواړه د سړک نه نیم سړک د بلجیم په طرف کې دی، نیم سړک د فرانس په طرف کې دی، بس چې سړک نه راواړې دی نو بس فرانس ته. هېڅ چیکینګ نشته؟ هېڅ چیکینګ نشته، هېڅ بالکل ازادي ده، بالکل اسانتیا ده، یو ملک نه بل ملک ته تلل اړو حساب کتاب پکې نشته. زمونږ خبرې ډېرې شوې، نو زما ستا نوم او د زی خبره یې را شو، نو کولی شي زمونږ کتونکو ته خپل نوم او خپل ځای ووایي تاسو د کوم؟ بالکل، ولې نه، زما نوم دی فرید الله شاه او یم د تخبې د مردان، او بس اوس هم په بلجیم کې کار مزدوري کوم، مهنت مزدوري، او بس دغې دپاره راغلي وو. د دې نه علاوه په د یورپ په نورو ملکونو کې خو نه پاتې شوی؟ پاتې شوی یم، ډېرو ملکونو کې پاتې شوی یم، په انګلینډ کې پاتې شوی یم او سپین کې پاتې شوی یم، او بس اوس بلجیم ته رالو. د ټولو ملکونو کې کوم یو ښه ملک تا ته لګي؟ کوم ښه ملک دی؟ یاره د کاغذونو په نسبت باندې سپین ښه دی، د مزدورۍ په لحاظ باندې انګلینډ ښه دی، د ژوند په لحاظ باندې انګلینډ ډېر زیات ښه دی، او نور لکه د ژوند هغه سہولیات او مطلب هغه دوستي فرینډشپ چې کوم یې په بلجیم کې ښه دی. د انګلینډ نه ولې راغلی او ولې خوښ هم نه شو، یا څه وجه وه داسې چې تاسو؟ 7 کاله مې پکې تېر کړل او پیپرې راته نه میلاوې دي، نو بس رالو سپین ته. په سپین کې راته پیپرې میلاو شو. راتګ څنګه کوې چې کله له انګلینډ نه د هغې خو بارډر دی زموږ چې څومره د علم رسېږي، د یورپ او بیا د لندن خو غټ بارډر شته که نه چې هغې کې یو چیکن کېږي، نو څنګه رالې واپس؟ بالکل، د انګلینډ نه خو یو اسان هم ده، ما سره د فرانس ویزه وه، نو بس زه رالم ډایرکټ سپین ته، ځکه چې په سپین ایرپورټ باندې کوز شي په میډریډ کې، نو اډو څه تپوس مپوس نشته که نه، او انګلینډ ته دغه ته راځي ډېر زیات فلایټونه، ملاګا ته سپین کې یو دغه دی، اندلوسیا یو دغه دی پروینسي ده، او هغې کې لکه ملاګا ده که نه، کیپیټل چې دی. څونه موده دې په لندن کې ویستې ده؟ 7 کاله. 7 کاله. ښه، د هغې نه وروسته په سپین کې څومره پاتې شوې؟ 15 کاله. 15 کاله. او دلته بلجیم کې څومره وخت کېږي؟ بس دا تقریبا یو 2-2.5 میاشتې مې دلته کې مو شوې. ښه، سیټ شوی دلته، کار نه مطمئن یې دلته؟ کار شکر دی، بس ښه دی. ښه، چې شکر دی چې ته پکې خوشحاله یې د خیره سره. نه ښه، نور واوره چې موسیقي به اورې؟ موسیقي به ظاهره خبره ده اورم. ښه، د چا غږ دې خوښېږي؟ زما خو 2 غږونه ډېر زیات خوښ دي. یو سردار علي ټکر چې زمونږ د کلي دی، د هغه غزلې ډېر زیات لکه خوږې خوږې غزلې وایي، او د هغه غزلې چې کومې دي د غني خانه، هغه مې هم ډېرې خوښې. نن سبا غزاله جاوید راغلې ده،
چې د ساجد د کلامونه ویلي ډېر زیات په ما باندې خواږه لګېدلي دي. قدرمن لیدونکو راځي زو یو ښایستې سندرې په طرف بیا راځو او زموږ خپرونه به هم دغسې دوامداره وي. Ton goût du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton Kamasutra a bien 100 ans d'âge, mon Dieu que c'est démodé. Le n'est plus ultra en ce paysage, c'est des